یو ډیره مهمه او ضروری مسله. ډیر خلک داسې چې په دې کبیره ګناه کې مبتلا دي. اکثریت داسې زمونږ پښتنو په معاشره کې خاص کړي د نور پنجابیانو نور چې کوم خلک دي په دوی کې دا شی نشته، لیکن زمونږ د پښتنو په معاشره کې دا خبره ډیره عام ده او یقیني طور پر په دې باندې ضروری ګڼم چې په دې حواله سره تاسو ته آگاهی درکم او شریعت په دې حواله سره سوي د شریعت حکم د دین اسلام حکم تاسو مخ ته بیان. ظاهره خبره موږ تاسو مسلمانان یو او زمنګ لپاره چې مشعل را ده، زمنګ لپاره چې د نجات ذریعہ د دین اسلام دی، موږ به هغه فالو کو. موږ به یو بل ته نه ګورو چې دا سګي دې سګي پکار دادا چې په هر معاملې کې موږ اسلام فالو کو او خپل ځان چې کوم دی د جهنم نه بچو. که په چری په اسلام باندې چلیږو او صحیح طریقې سره چلیږو، عملی طور پر چلیږو، نو موږ به ډایرکټ جنت ته او کچري په اسلام باندې صرف براینا مسلمانان او د اسلام چې کوم تعلیمات دي دا غینه رو ګردانی کو یاد وساتئ ډایرکټ د جهنم باندې تبر ورو. دا یو مسله ده چې زمونږ د پښتنو په معاشره کې خلک د یو بل نمونه روانه په غلط نمونه چې کوم دی یو بل ورکی او په غلط نمونه سره چې کوم دی یو بل ته आवाज کوي. نو یاد وساتئ په قران مجید کې الله هر وخت په دې حواله سره څه فرمایي. تاسو اکثر کتلی دته مثال در کوم چې سوشل میډیا دور دی او دا سوشل میډیا موږ استعمالو، زما چې څومره فالوورز یې کتون کې دي هغه کې مختلف پارټونه دي او ټول زمارونه دي مسلمانان دي. لیکن زه ته یو مثال در کوم چې اکثر به تاسو کتلی مولانا فضل الرحمن صاحب اکثر چې کوم دی موږ ګورو چې ویډیو راځي داسې کمنټس وغیرہ موږ پڑھاو نو دلان دي چې کوم دی اکثریت داسې خلکو چې هغه ډیزل فلانا ډیزل مولا ډیزل مولانا ډیزل یعنی یو عالم دین خبره دا چلو عالم دین، لیکن به حیثیت یو مسلمان نوم بګړاول، داغه نوم خرابول، داغه نوم رانول او غلط نوم هغه دا ویل اسلام شریعت موږ تصویب دي حواله سره. ظاهر خبره موږ مسلمانان یو، موږ به اسلام فالو کو، خپل آخرت باندې بربادي. نو الله رب عزت په قران مجید کې څه فرمایي؟ ولا تنابزوا بالالقاب. خپل یو بل ته چې کوم دی په غلط نومونو باندې आवाज مو کوي، یعنی یو بل ته غلط نمونه ماخله، خپل نمونه چې کوم دی د یو بل نمونه م بګړاوي مروانه وي. دا د الله هر عزت حکم دی او خپل نمونه د یو بل نمونه بګړاول روانول دا په اسلام کې ناجایز او حرام عمل له کبیره ګناه دی. څنګه چې زنا کبیره ګناه دی، دغه شانتي یو بل مسلمان ته تکلیف رسول د هغه نوم بګړاول دا کبیره ګناه دی، حرام عمل له. په حدیث شریف کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو انسان یو مسلمان د بل مسلمان نوم روان کی په غلط نوم ته आवाज وکي نو دا فسق دی، یعنی دا سړی فاسق دی، دا د فسق کو یا د مسلمان سره جګړه وکي نو دا د کفر کو، یعنی دا د کفر عمل دی. دا دومره یعنی د مسلمان لیول د مسلمان عزت او احترام د الله پنيز دومره دی چې په یو حدیث شریف کې راځي چې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم طواف کو او کعبه ته فرمایله ای کعبه ستاسو خوشبو ډیره اعلی خوشبو ده، ستا مقام او مرتبه ډیر اوچته مرتبه ده، ستا حرمت ډیر زیات ده، لیکن اے کعبه واورا د یو مسلمان حرمت ستانم زیات ده. نن کچری انسان راولږي هغه د کعبه توهین وکي نو ټول بوچې د کافر شو. لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د دې کعبه د حرمت نه زیات د مسلمان حرمت ده، یعنی د انسان د مسلمان عزت مال جان دا چې کوم دی د دې حرمت دومره مقام دی په اسلام کې. دین اسلام یو مسلمان ته دومره غټ اوچت مقام ورکړل چې مسلمان ته تکلیف رسول دا حرام دی، ناجایز عمل له، حرام عمل له. ځکه په حدیث شریف کې راځي المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. مسلمان هو هغه دی چې داغه د خپو داغه چې کوم دی د جبي داغه د لاس نه چې کوم دی بل مسلمان محفوظ شي، یعنی خپل د جبي په ذریعہ، خپل د لاس په ذریعہ، خپل د جسم په ذریعہ باندې بل مسلمان ته تکلیف ورنه. نو دا مسلمان دی. یو انسان داسې چې هغه د جبر چې کوم داسې غلطه جبر چې نور خلکو ته تکلیف رسي، خلکو غلط نمونه اخلي، غیبت کې بل انسان ته مسلمان ته تکلیف ورګي، نو دا ګوره اډو د سره مسلمان نه دی. حدیث شریف کې راځي او بیا موږ رالو د یو بل چې کوم دی نمونه روانو یو بل د دې په ذریعہ باندې تکلیف ورکو. نو یاد وساتئ اوس مولانا فضل الرحمن صاحب دا خبر ما تاسو کړه، هغه ته خدای پته نشي چې ما ته چا کنځلو کړو، لیکن یاد وساتئ دي ته حقوق العباد ویل کیږي. پاس خبرې دا چې موږ پښې شاګو دا غیبت ولې حرام دي چې هغه ته پته نه تشاده لګي هغه غیبت کې بل کسته اپس کې مسلمانانو خبره کوم چې د یو بل د بل مسلمان غیبت کول چې دا حرام دي. هغه ته پته نشته، لیکن ته پښې شالګي دا غیبت کې
او داغه ګناونه چې کوم خپل پسې ماخلي. یاد وساتئ د قیامت پر ورځ باندې حدیث شریف راځي چې سړی براشي ډیر اعمال بوسروي د غرو نمره خلق وجدا خو جنتی دي لیکن هغه به د خلکو حقوق دوا کړی چاته به غلط نوم اغسته چا په بدر دی ویلي چا به غیبت کړي خلق پرازي داغه چې کوم نیکیانه دغه نور خلکو ته ملاوي د دې حد پورې چې نیکیانه به ختم شي نور خلق به راضي بیا چې دغه ګناونه دغه د پزیمه باندې واچول شي د ګناونو انبار با واخلي او جهنم ته بلل شي. دا حقوق العباد دا الله هر چریم نه معاف کړي چې تر څو پورې هغه انسان نه معاف کړي چې چا نوم تعالی بګړاو کړي چې کوم انسان ته نوم بګړاو کړي دا غنوم دي خراب کړل روان کړل هغه ته په غلط نوم باندې چې کوم دي تا نوم ویل یا اغسته دي تر څو پورې هغه انسان نه معاف کړي چې هغه ته تکلیف رسول یا تکلیف تی ظاهره خبره ده هغه ته خو پته نشي په شیشه لګي نو یاد وساتئ داغه پیسې نه بګړاوي هغه بل انسان لیکن خپل ځان بربادول خپل آخرت بربادول ځکه چې د قیامت پر ورځ باندې چې څومره د خلک لګیا دي بدی ردی ویل یا د کنځلې کې غلط نمونه اخلي نو دغه خلک چې د دنیا کې نه باهوت نو خپل آخرت ولې بربادوي. بهرحال موږ تاسو مسلمانانو په دې حواله سره چې زمونږ په معاشره کې دا خبره ډېر عام ده خاص کر کې د پښتنو چې موږ یو بل ته غلط نمونه په اسلام کې په دین اسلام کې غلط نمونه غسته غلط القابات ورکول دا ناجایز حرام عمل له څنګه چې زنا حرام دی گناهی کبیره ده څنګه چې کعبه چې کوم دی روانول د حرام عمل دی د دینه غټ جرم یو انسان ته تکلیف رسول دی غلط نوم غسته د غیبت کول دی هغه ته تکلیف رسول دی. الله رب عزت دعا ده چې الله رب عزت موږ تاسو ته دین صحیح سمجھ او باغی باندې د عمل کولو توفیق راکړي. اجازت راکړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.